سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ از بشیر وطن دوست هم. د نن ورځې موضوع مې د انګلیسي ژبې 15 لغاتونه، سیاسي لغاتونه چې د دې په زده کولو سره به تاسې وکولای شئ چې په خبرونه باندې پوه شئ او تاسې کله چې مجله یا اخبار یا نیوز پیپر وایست په هغه باندې به پوه شئ چې دا سیاستمدار یا سیاسیون چې خبرې کوي دا باندې به تاسې په اسانۍ سره پوه شئ. یعنی د هغو په هغه الفاظو باندې یا د هغو په هغه لغاتونو باندې چې کله دوی په خبرو کولو کې استعمالوي. د نن ورځې اول لغات چې مې دی بیګ برادر. بیګ برادر چې دی دا د مشر ورور په معنا نه دی په سیاسي ادبیاتو کې. بیګ برادر په دې معنا چې یو څوک یا یو کاس یا یو اداره یا یو ارګنایزیشن چې هغه ټول قدرت هر څه په خپل لاس کې، نو عام ولس د هغو د هغه تر چوکاټ لاندې مثلا راغلی، عام ولس څه نشي ویلی. په دې خاطر وایي چې د بیګ برادر څخه چې کېږي ویریږي. نو بیګ برادر چې دی هغه هر څه د ده په لاس کې دي، مثلا کنټرول دی، لکه ډیکټاټور په همدغه شکل باندې د ډیکټاټور حیثیت لري بیګ برادر. نو څنګه موږ په جمله کې استعمالوو؟ په جمله کې وایو don't say something bad about current administration. You know what? Big brother is there. یعنی د اوسني حکومت یا د اوسنۍ ادارې په اړه باندې څه مه وایه، ځکه چې بیګ برادر تاسې ته مثلا تاسې به فشار راولي یا تاسې ته به مشکل جوړ کړي، تاسې به بندي کړي یا به تاسې وټکوي. او د نن ورځې دوم لغات چې دی شعري. شعري چې دی شعري مشکوک ته ویل کېږي. مشکوک یعنې په دې معنا چې دغه نه یې داسې واضح نه یې، داسې تر سایې لاندې موږ داسې چې وایي نه، د پردو تر شا یا داسې خړ پړ حالت چې اوسېږي په سیاست کې. مثلا لکه مثلا موږ په جمله کې وایو he was involved in shady business deal. کله چې یو وایده په هغه راکړه ورکړه کې یا په هغه قرارداد کې دی داخل و، کوم قرارداد چې هغه د یوې ټولنې لپاره د یو هېواد لپاره په ضرر باندې و. نو شعر دلته څه معنا لري؟ دلته د مشکوک معنا لري او د خړ پړ معنا لري چې صاف نه مثلا داسې د جرم غوندې حیثیت ولري شعري. او بل چې دی ریډ ټیپ. ریډ ټیپ چې دی دا سور دغه ته نه ویل کېږي و ربر ټیپ ته. ریډ ټیپ چې دی دا بیروکراسي ته ویل کېږي او هغه پروسې یا پروسیجرونو ته ویل کېږي چې په یو اداره کې ترسره کېږي. لکه په افغانستان کې چې د بده مرغه موږ هغه ریډ ټیپ سیستم لرو. یو کوچنی کار یې په ورځو باندې خلک ورته په تمه پاتې یي او ورته منتظر یي، کاغذ پراني چې ورته ویل کېږي د کاغذ پرانۍ په خاطر باندې چې دوی وایي دا دغه دی دا پروسیجر یا پروسه همدغسې ده. او تشریفات هم ورته ویل کېږي. په ځینو وختونو کې دا د یو هېواد پرمختګ لپاره په ضرر باندې تمامیږي، یا هغه اقتصاد یا واده چې د کارونه چې دي هغه اداري چارې د خنډ سره یا د ځنډ سره مخ کوي. The main reason in Afghanistan development is red tape. په افغانستان کې د پرمختګ یوازینی لامل چې دی هغه بیروکراسي یا د سلوک پروسیجرونه. او څلورم لغات چې دی پنډت. پنډت که تاسو چیرې اورېدلي په هندوستان کې یا هندیان یې په فلمونو کې زیات استعمالوي. پنډت هغه چاته ویل کېږي چې هغه په یوه خاصه موضوع کې د یوې خاصې موضوع په اړه باندې ډېر پوهېږي، ډېر اګاه واوسېږي. او په سیاست کې داسې چاته ویل کېږي چې په یوه خاصه موضوع یا په خاص ټاپک په اړه باندې ډېر زیات وپوهېږي او په تلویزیونونو کې مثلا راڅرګندېږي، خبرې کوي، دانشمند چې ورته ویل کېږي. یو خو زموږ سیاسي چارو شنونکي دي، هغه چې لا شي سیاسي چارو شنونکي دي خوار دي په سیاست باندې. دې ته چې وایي پنډت ویل کېږي چې دا PUNDIT ده، او د پنډت چې دی هغه PANDIT ده چې دا هغه لغات څخه رااخیستل شوي دي، هندي لغات څخه. پنډت دانشمند یا سکالر او یا چې په یو خاصه موضوع باندې ډېر ماهر واوسېږي. لیک چې دی لیک د معلوماتو یا د ځینو هغه پټو
شیانو لیکېدو ته ویل کېږي یا دغه ته مثلا چې د یوې دایرې څخه وځي افشا کېږي دې ته چې وایي لیک وایي. لکه د مثال په ډول احمد لیک سیکرټ انفارمیشن وایي احمد چې و ځینې پټ معلومات یې چې کړله خلکو ته ورکړله. مثلا د ځینې خلکو څخه عکسونه لیک کېږي، مثلا یا د ځینې څخه ویډیوګانې لیک کېږي، یعنې څه کېږي راوځي چې هغه دی نه غواړي د خلکو سره نشر کړي یا ورسره شیر کړي خو څه شي لیک سي. نو راځو بیا د لغاتونو یو واري تکرار ته. بیگ برادر شیری ریډ ټایپ پنډت لیک دا د نورو لغاتونو تر بلې ویډیو د خدای په امان.